دا د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د تلوکان سیمه ده. دلته په لومړي ځل د همدې سیمې د اوسیدونکي نقیب اسحاق لخوا یو ښوونیز مرکز جوړ شوی چې د همدې سیمې 45 ماشومان چې نیمایي نجونې دي پکښې زده کړې کوي. اسحاق وایي په کلي کې د ماشومانو د زده کړو د نشت له امله دغه ګام اخیستی. 45 په شاوخوا کې هر ورځ زده کوونکي راځي او چې نیمه برخه تاسو ولیدل چې نجونې وي، ځکه مو دا ښوونځی جوړ کړل چې په دې سیمه کې په کلونو دلته ښوونځی نه ده جوړه سوې او اړتیا وه چې دلته باید دغو خلکو ته د دغو خلکو کوچنیانو ته دلته چې څوک اوسېږي هغو کوچنیانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. د پنجوایي د تلوکان د کلي ماشومان چې په لومړي ځل په یو درسي ټولګي کې د زده کړو لپاره راغونډ سوي خوښ دي او خپل راتلونکي ته ګڼې هیلې لري. تفناکلم اوس راځم، زه ډېره خوشحاله یم. یو کاري صاحب راته ولاړ دی، یو معلم صاحب دی، سبقان راته وایي. زه ډېره خوشحاله یم. دلته ډېر خوشحاله یم چې دا مکتب شروع شوی دی. د مخه موږ دلته مکتب نه و، موږ چې دا مکتب شروع شو موږ ډېر خوشحاله یو. د سیمې اوسیدونکي او د زده کوونکو والدین هم د زده کړو د دغه مرکز جوړېدل د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره ګټور بولي. دوی وایي د خپلو ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره د هر راز ښوونیز خوځښت ملاتړ کوي. هغه د زده کړو خوښي دي وروره، عزیزي دي، اوس نو وروره ډاکټر دی، مریض دی، وروره یو شفاخانې د کېږي، نو موږ دا ضرورت ورته لرو. د مؤمنانو لپاره ډېر ښه کار دی او دا شی دی چې دا کوچنیان مؤمنان په یو تعلیم و، په یو دیني درس و، د مور د پلار په حق سره دوی پوه شي، نو موږ په ډېر خوشحاله یو. ماشومانو ته هره ورځ په همدې ښوونیز مرکز کې 3 ساعته د 2 ښوونکو له لوري عصري او دیني زده کړې ورکول کیږي. د کندهار د پوهنې ریاست ویلي چې د زده کړو د اموالي او د ښوونځیو د زیاتوالي لپاره د 1414 ښوونکو د استخدام چاره پیل کړې.